له ډنمارک څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون قدرمن دوستان و سلامونه درناوی او احترام شنونده ها و بیننده های عزیز و گرامی رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک، امیدوار هستم تمنیات نیک ما را قبول بکنین. قدرمن دوستانو، نن د ګریل ساکس د رادیو تلویزیون په کانال کې کلنۍ غونډه زموږ د پروګرامونو د بیلابیلو برخو همدا اوس هم جریان لري او د غونډه روانه ده. هر کال د نوي کال په پیل سره د تیر کال د پروګرامونو او خبرونو ارزیابی او څیړنه کیږي. دوستای عزیز و گرامی، رادیو تلویزیون صدای افغان از کانال گریل ساکس که نشر میشه هر سال، امی کانال گریل ساکس با آغاز سال نو یک ارزیابی میکنه از پروگرام خود در سال گذشته. قدرمنو دوستانو، ګرانو خویندو او ورونو او په ډنمارک کې اوسیدونکو افغانانو، تاسو ته بیا هم ښه زیری لرم او مبارک مو شه چې په ډنمارک کې د افغان غږ رادیو تلویزیون بیا هم ډیر ښه مقام وګټه او خپرونې وستایل شولې. په تیره بیا چې د افغانستان د ټولو قومونو سندرې موږ خپرې کړلې، مرکې مو نشر کړلې په بیلابیلو ژبو باندې، په ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، پشه‌ای، نورستانی، بلوچی، پختو و دری خوشتر. خب در کنار از این امتیازاتی که رادیو صدای افغان داشت که آل ما واقعا به این تبریکی میارزیم و رئیس اداره و سایر مسئولین مشخص رادیو صدای افغان مورد تقدیر قرار داد، ما افتخار میکنیم و تشکر میکنیم از کمکای شما، از شورای سراسری افغان ها، از جناب هادی ابوی، از انجمن حقوقدانان افغانستان، رئیس این انجمن جناب میر عبدالواحد سادات، د فرهنګ د ټولنې دلته چې فرهنګي ټولنې په نامه موږ تاسو ټولنه لرو. قدرمنو دوستانو، د دې ټولنې د ټولو مرستو نه مننه کوو. په تیره بیا د ښاغلي زمري محقق نه چې تل د خپرونو په څرنګوالي کې موږ سره مرسته کړې ده. دغه راز د پانوس د ادبي ټولنې په استازیتوب له جناب صدیق ننګ نه ډیره مننه کوو چې تل د خپرونې سره مرسته کړې او همکاري کړې ده. دغه راز قدرمنو دوستانو، د زړه له کومې مننه کوو له ښاغلي احمد جان مانونه، څیړونکي احمد جان مانونه چې په تیر کال کې د افغان غږ د رادیو تلویزیون د پشه‌ای ژبې برخه پر مخ وړله او موږ تقریبا هر خپرونه کې 15 دقیقې دوی ته نشرات درلودل په پشه‌ای ژبه او موږ ډیر ویاړو چې نن همدغه رادیو تلویزیون زمونږ د افغان غږ رادیو تلویزیون د دې لامل شو سبب شو چې د پشه‌ای ژبې یو د څیړنو اکاډمیک مرکز جوړ شي. دا زمونږ وړاندیز و او په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو. له جناب مانو صاحب نه ډیره مننه کوو چې په دې برخه کې د پشه‌ای ژبې د څیړنې او بررسۍ په مسله کې ډیر زیات مرسته کړې ده، موږ سره ډیره زیاته. او موږ په لرغوني آریانا کې چې د پښتو دری ژبه یا د نورې آریایي ژبې لټوو، په دې کې بیا بانو صاحب له موږ سره ډیره مرسته کړې. دغه راز له ښاغلي شهسوار سنګروال صاحب نه چې په لندن کې اوسېږي، د تاریخ پوه او ژبپوه او فرهنګي شخصیت نه مننه کوو چې په تیر کال کې هم له موږ سره په دغو برخو کې چې هغه په لرغوني آریانا کې د افغانانو پیژندنه ده، په دې کې له موږ سره مرکې کړي او مرسته یې کړې ده. ډیره زیاته مننه کوو. د ډنمارک د آغوس په ښار کې د کلتوري مرکز نه هلته چې یو فرهنګي ټولنه لري، ښاغلي حفیظ الله خان امیرزي نه ډیره زیاته مننه کوو چې تل زموږ سره دلته د رادیو تلویزیون په کارو کې مرسته کړې ده. دغه راز د ښځو د انجمن نه، د افغان ډنمارک د ښځو د انجمن نه ډیره مننه کوو. د افغان ډنمارک د ځوانانو له انجمن نه از جناب آقای یوسف صابر قلبا ممنون هستیم که ما را کمک کردن در برنامه ها و سهم جوانان افغان دنمارک هم واقعا که بسیار دلچسب بود در سال گذشته و این همه چیزا باعث شد که ما تقدیر شویم. تقدیر خو تنها با این گفتار ما نمیشه، یا یک نوشته که کردیم یا برنامه حقوق و نتاقیست او گرداندگی سو کار ما کردیم، اما
ای که جمعی از افغانهای ما سهم فعال داشت اینجا، زنان، مردان، جوانان و کمیته ها و انجمن ها و شوراها. این بسیار گپ برازنده است و از همیشان قلبا ممنون. دغه راز په پای کې ډیره زیاته مننه کوم د افغانانو د جمعیتونو نه، په تیره بیا د ډاکټر صاحب رحیمي نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې ټول کال کې تیر کال کې زموږ سره په پروګرامونو کې برخه اخیستې ده، زموږ دعوت یې منلی، بلنه یې زموږ منلې ده، موږ سره یې مرکې کړي دي. او نه یوازې دغه جمعیت د امام ابو حنیفه جمعیت چې په کوپنهاګن کې تشریف لري، همداسې دا نور جمعیتونه هم چې دي دوی هم له موږ سره ډېره مرسته کړې ده. په آغوز کې او په فون جزیره کې چې څوک دي زموږ عزیزان او هلته ټولنې دي، مخصوصا له جناب ډاکټر صاحب بادام شفق نه ډېره مننه کوو چې هغوی هم موږ سره په دې برخه کې د زړه له کومې مرسته کړې ده او زه د دوی نه منندوی یم. فکر کوم چې بل به داسې څه نه وي پاتې. شنونده و بیننده عزیز و گرامی، یک بار دیگر ما و فیضه جان قلبا از شما ممنون هستیم. تشکر از همکاریتان. دیگه چیزی ما نمیتونیم. یک پل هستیم از بین دنمارک و افغانستان، بین وطندارای ما و شما، و زمینه معرفی کلتور و فرهنگ و تاریخ و هویت افغان ها را برای مردم دنمارک و کسایی که رادیوی ما را میشنوند و تلویزیون ما را میبینن. نشرات تلویزیونی ما کم است، اما خب در هر صورت زه ډیره زیاته مننه کوم د خپلو همکارانو، فیضه جان هوسان ډیره مننه کوم چې ما سره په دغه ټولو کلونو کې په تیره بیا په تیر کال کې ډیره مرسته وکړه. همداسې هم کامره په لاس کې ده او هغه د ګوري چې ثبت کوي، زموږ غونډه روانه ده. زه به له فیضه جان هوسان مننه وکړم، دلته به راشي او دوه خبرې به خپله هم وکړي، دوی به دغه تصویر د دې ځای واخلي، زه به کامره له فیضه جان نه واخلم او هغه به یو دوه خبرې خپل هم وکړي. کنه نوی کال ده، د نوي کال د پروګرامونو مبارکي به درکړي. او بل دا چې دا زموږ خپرونې وستایل شولې، د ښه نمایندګي مو وکړله، ځکه چې ښځه او نر، نارینه او ښځه دلته په د افغانستان په برخه کې ډیر فعال ول او دا د دوی لپاره هم په زړه پورې ده. فیضه جان هلته تشریف لري. فیضه جان ستړې بشي، ډیره مننه، ډیره مننه. لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. همداسې د نوي کال مبارکي ټولو دوستانو ته وایم او ډیره زیاته مننه، لکه څنګه چې مخکې یوه دوست یې یادونه وکړله، د تاسو ټولو نه ډیره زیاته د زړه د کومې مننه کوو. د ستاسو مینه او محبت و چې موږ پروګرامونه ورځ په ورځ ښه کیږي او د تایید وړ ګرځي. او دلته په رادیو کې دلته په استودیو کې همکاران هم ټول راځي دي او ډیر خوشحاله وو. او دا ټول ستاسو برکت دی، ستاسو مینه ده، ستاسو محبت دی او ستاسو دعاګانې. او فیضه جان په خاصه توګه تاسو د دې رادیو تلویزیون د مرستیال په توګه چې هغه موقف مو دلته د مرستیال په توګه ده، ستاسو له کار نه ډیر قدر وشو او زه هم د زړه له کومې مننه کوم تاسو نه. او کور مو ودان ژوندي اوسئ. په پردیسۍ کې او بې وطنۍ کې او په دې تش لاس کې او په دې پردۍ ژبه کې بیا هم څونه چې د وسه کېږي خپل تلاش کوو، نو خدای وکړي چې دا د منلو وړ وګرځي او د قناعت وړ وګرځي. واقعا د ګران هېواد افغانستان بیرغ خواته ښکاري په دې څنډه کې. ښه داسې به وکړو فیضه جان، لاړ شو راځه چې د خپلو دوستانو ته ورشو چې هغوی په سال کې دي. زه نو تاسو مخکې شئ، یو دوه خبرې به هلته وکړو سره. دا برخه خو د زموږ او ستاسو د ایډیټ او مونتاژ برخه ده. ښه ډېره ده. تاسو مهرباني وکړئ مخکې شئ. زه تاسو غونډه جریان لري، نو موږ به مزاحمت نه کوو. کلنۍ غونډه روانه ده، د همدې ټولنې رئیس ده، زموږ د ټول نشراتو مشري کوي او د خبرو په حال کې ده. لا غونډه نه ده خلاص شوې، دا برخه هم دلته زموږ خپرول له دې ځایه قدرمن دوستانو نشریږي. هیله لرم چې دغه برخه هم زموږ د پروګرامونو معمولا نشر له دې ځای کېږي. د نشر استودیو به دا ده،
ما هغه مخکې چې تاسو ولیدله هغه برخه پروګرامونه هلته چمتو کیږي، دا بله برخه زموږ د مجلسونو او د تلویزیون استودیو ده، دا بله برخه چې اوس پکې د غونډه و جلسه روانه ده. خب شنونده‌های عزیز و گرامی و بیننده‌های عزیز، رسالت و مکلفیت خوینمی از دیگه. ما بیشتر از این خوب ممکن یک کسی یک شورا و انجمن بسازه یا یک حزب و سازمان بسازه یا شاید هم کمک‌های مادی دیگه بتانه به امرای کشور خود، مگر ما صدای افغان‌های مقیم دنمارک هستیم، ما صدای مردم خود هستیم که مردم فرهنگ پرور ما در داخل افغانستان و اونایی که مهاجر شدن آرزوهای از اینا از چه قرار است. اگر بتانیم که امی زمینه ها را ما وسیله شویم نهایت خوش هستیم. قدرمن دوستانو، زمونږ برخه به نیمګړي ضعیفه بیل شکه دا نیمګړتیا لرو، خو تاسو نه هیله لرو چې مونږ تکمیل کړئ، مونږ ته لارښوونه وکړئ، راهنمایي مونږ ته وکړئ. مونږ ډېر ضرورت او نیاز لرو، هیله لرو چې ستاسو لارښوونې له ځان سره ولرو، ستاسو نیوکې او وړاندیزونه او یادداشتونه ولرو. دا خپرونه خپله وګڼئ، دا د هیواد دوستو د فیضي هوسا نه ده، دا د افغانانو ده. تاسو راشئ پکې برخه واخلئ، مونږ ته لارښوونه وکړئ څه وکړو، څه کولی شو چې دا ښه شي، چی میتونیم که برنامه را هنوز هم خوب بسازیم. تمام اقوام عزیز مقیم دنمارک در اینجا که هست، افغانهای ما، از اونا ما خواهش میکنم که بیاین مثل احمد جان مانو، جناب احمد جان مانو که زبان پشه‌ای را نمایندگی میکنه، مثل سایر دوستای دیگه که در سایر عرصه ها ما را کمک کرده، انشالله که ما از شما هم امی آرزو و توقع را داریم که بیاین از این امکان استفاده کنید. اینمی رادیو تلویزیون به مرجع صدای افغان ها، صدای تمام افغان های بیرون از کشور و داخل از کشور مبادل بسازیم و امیدوار هستم که تمام کمیته ها، انجمن ها، شوراها، مساجد و مراکز کلتوری و فرهنگی افغان های مقیم دنمارک ما را ببخشن اگر ما بر شما نرسیدیم. قدرمن دوستانو، له تاسو نه ډیره بخښنه غواړو که په تیر کال کې ستاسو غوښتنو او پوښتنو ته موږ نه یو رسیدلي یا موږ کومه نیمګړتیا درلودله، دا به تاسو راوبخئ. خو موږ ژمنه کوو چې خپرونې به ستاسو په مرسته او د خپلو خلکو په مرسته لا نورې ښې کړو. خوشحاله یو چې بیا هم د افغانستان برخه لومړی شوله، پراخه شوله او ستاینه وشوه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ.